وړه راکړه نن نشته دی نن ګرمي ده چې پاخېږو د وړو دی راواخلمه دا راکړه نشته دی اوس راجیم بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ملګرو. نن دا یو ماشوم راغلی دی د ایراب نه. د دې یوه کوټه وه هغه هم رالیدلې ده او نور څوک هم نشته دی. یو ورور هم هغه هم پاتې شوی دی. د هغه یتیمان بچي دي وایي څه روزګار هم نشته څه چېرته وګرځم څه څوک 150 روپۍ راکړي هغه کور ته راوړم. نور هم په کور کې څه خرچه مرچه څه شی نشته دی. نو دې نه زه لږ تپوسونه هم کوم نو تاسو زموږ سره اوسئ د دې خبرې به واورئ. ستا څه نوم دی؟ زما نوم راشد ګل دی. او ته د کوم ځای؟ زه د ایراب یم. او ستا نه مشران نور څوک خو نشته په کور کې؟ ته ځان لې؟ زه ځان یم. او بل ورور دې وفات شوی دی؟ بل ورور مې وفات شوی دی. او ستا څو ورورونه یتیمان دي؟ زما خویندې دي دوه درې مې ورورې دي یو مې وراره دی انا نو وفات شوي دي. دغه یتیمانان دغه څلور پنځه ماشومان دي راته. او پلار خو دې نشته دی مړ دی که نه؟ پلار مې مړ دی. او نور مشران رونه نه بیل دي که نه نشته دی؟ زما نه بیل دی هغه بیل دی ما نه. هغه کوزه ناست دي په کاډه باندې. دلته نشته دی؟ نه دلته نشته دی. اوس تاسو ته څه تکلیف دی کور کې؟ ما اوس دا تکلیف دی وړه راکړه نن نشته دی نن ګرمي ده چې پاخېږو د وړو دی راواخلمه دا راکړه نشته دی اوس. او تاسو وړه مړه نه نو بیا څه کوئ؟ څه کلي کې څوک څه نه درکوي؟ نه څوک چا موږ نه راکوي چا. او ته په خپله سوال کې ګرځې؟ نور جمعې څه شی هم شته دی که نشته دی؟ کوټونه څه شی د ماشومانو نشته؟ ماشومانو نشته دی څه. او په کوټه هم څه چل شوی دی؟ کوټه موږ ته ښکته تللي سوات ته 3 ورځې کډم وړله راوړله به راولېدلې وه ستا. او څه پسې سوات ته په څه پسې تللی وو؟ هغه هلته زموږ دا ورور چې مړ شو د دې په مرګ کې اوس کوټه هم رالیدلې ده؟ کوټه راولېدلې ده اوس څه واس هم نه کېږي هلته. ملګرو دا دی دا هم په خپله معذوره شانې دی خبرې هم څه نشي کولی سم دغه نشي کولی. نو انشاءالله موږ به کوشش کوو چې لاړ شو د دې کوم ځای کې کور دی هغه هم وګورو کوټه هم وګورو. خو تاسو کوم حضرات چې دی نه نو که تاسو پېژنئ په خپله لاړ شئ د دې حال وګورئ او د دې کور حال وګورئ. داسې یتیمانان چې په کوم ځای کې دي د هغو ټولو سره تاسو مرسته کوئ. نو الله د رضا دپاره چې تاسو د دې سره مرسته وکړئ الله به هم خوشحاله شي او په دنیا کې به هم الله پاک کارونه سم کړي. خامخا زکات به هم ورکوئ صدقې به هم کوئ هر څه به کوئ خو چې په داسې مستحق حال کې وکړئ نو تاسو ته به ډېر زیات اجر میلاو شي. خو انشاءالله موږ کوشش کوو دویمه ویډیو به هم ستاسو سره شیر کوو چې د دې کور حالات موږ وګورو. او دغه زموږ واټساپ نمبر دی دغه دی که تاسو د دې سره نشئ میلاوی دی موږ سم څه مرسته کولی انشاءالله موږ به دې ته ورسوو او انشاءالله د هر قسمه چې تاسو مرسته کوئ د هغې یو به موږ یې ذمه وار یو انشاءالله.